السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور حسن شاهد یو ځلی بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو په نن ویډیو کې تاسو ته هغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې کله هم تاسو څوک په مسنجر باندې یا په واتس اپ باندې میسج وکړي او هغه میسج تاسو نه واپس ډیلیټ کړي او هغه تاسو ته ډیلیټ کولو نه وروسته بیا وګورئ په خپل موبایل کې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. نو دا به تاسو څنګه ګورئ د دې لپاره به سمپل تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ په خپل موبایل کې او بیا به تاسو په خپل موبایل کې پرمیشن به د اپلیکیشن لور کوئ. نو بیا چې کله هم تاسو څوک میسج کوي او واپس تاسو نه ډیلیټ کړئ نو هغه به تاسو ته دلته شو کیږي. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چې ته ملاوي شي د دې سیټینګ به تاسو څنګه کوئ دا ټول طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ ته ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځات سره هم لایک کړئ. زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې دررسي. نو پسته په تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. دا هغه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شي. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کوئ سو کې سمپل د اپلیکیشن باندې رقم اوپن کړئ. که تاسو نه پرمیشن غواړئ تاسو په سمپل د اپلیکیشن ته پرمیشن ورکړئ. پدې کې به تاسو میسجونه ګورئ. کله چې هم تاسو څوک میسج وکړي او تاسو واپس ډیلیټ کړي نو هغه ټول ډیټا به تاسو ته دلته شو کوي. تاسو ته ښکاري دلته پسته پایل لیکلي یو هاونت ریسیوډ اني میسیجز یعنی تاسو ته سم میسج داسې نه دی راغلی پس ټایم. نو تاسو چې څومره میسجونه بیا راځونه هغه به ټول دلته شو کیږي. که تاسو غواړئ چې په دې کې واتس اپ مسنجر یا دغه شان بل یو اپلیکیشن سلیکټ کړئ هغه به تاسو څنګه سلیکټ کوئ سمپل به سایت ته به سیټینګ باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په سیټینګ باندې کلیک کړئ تاسو بل یو اپشن درکې سلیکټ ایپس تاسو ته ښکاري تاسو په څو کې دلته هغه اپلیکیشن سلیکټ کړئ د کوم نوټیفیکیشن چې تاسو دلته حاصلول غواړئ او په کوم باندې تاسو نه میسجونه ډیلیټ کیږي. کله چې هم تاسو په سلیکټ اپس باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري دلته ما صرف مسنجر سلیکټ کړی دی. که زه غواړم چې دلته واتس اپ سلیکټ کړم یا دغه شان بل نوټیفیکیشن والا نو هغه ځم دلته سلیکټ کولی شم. تاسو ته ښکاري مالته واتس اپ هم سلیکټ کړم بیا به څه وکړم لاندې به سمپل ته په اپډیټ باندې زه هم کلیک کولی شم. بره چې کله هم پر ټیک باندې نشان باندې کلیک کړم نو اتوماتیکلی تاسو ته ښکاري دلته ټول به زما سره سلیکټ شي. بیا چې کله هم ماته په دې باندې میسج راځي نو دا زه مطلب څوک ډیلیټ کړي هغه به ځالته کتلی شم ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. اګه تاسو غواړئ چې یو اپلیکیشن سلیکټ کړئ د هغې لپاره په سمپل ډول تاسو دغه شان په مطلب زه غواړم چې مسنجر یا واتس اپ یا دغه شان بل ټول نه د هغې لپاره به لاندې تاسو سمپل په اپډیټ باندې کلیک کړئ نو دغه دواړه اپلیکیشن به تاسو سره دلته بیا راشي. تاسو ته زه ښیم ښه نو تاسو ته ښکاري دلته مسنجر هم راغلی واتس اپ هم راغلی. خو چې کله هم په دې باندې څوک ماته میسجونه کوي نو هغه ټول څومره میسجونه چې راځي هغه به ټول زما سره دلته شو کوي. تاسو ته ښکاري که واتس اپ ایډ کو په واتس اپ باندې میسجونه رال هغه زما سره دلته راغله. بیا که تاسو غواړئ چې دغه ټوله ډیټا کلیر کړئ نو سایت ته به دغه نشان باندې به کلیک کړئ کوم چې سیټینګ والا نشان دی او لاندې تاسو له آپشن شو کلی کلیر میسیجز سمبل به دې باندې کلیک کړئ او دلته بیا به ډیلیټ باندې کلیک کړئ دلته به واپس تاسو ټول میسجونه ډیلیټ شي. نو ډیر زیات کمال اپلیکیشن دی ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو په هر ټایم کې په کار باندې شي راتلی. نو دا د ویډیو کو تاسو ویډیو خوښي د ویډیو د خپل مرګرو سره شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.